بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ څلورم لیکچر وایو او په څلورم لیکچر کې موږ د جاوا سکرپټ په ډیټا ټایپ باندې خبرې کوو. نو په لومړي سر کې موږ ډیټا ټایپ پیژنو چې ډیټا ټایپ څه شی ده. ډیټا ټایپ چې دا تا لکه څه رقم چې د نوم نه معلومیږي د ډیټا یا د معلوماتو اقسام یا نمونه، نو همدغه مفهوم هم افاده کوي. یعنی د معلوماتو ډول ته موږ ډیټا ټایپ وایو. موږ سره مختلف ډول معلومات موجود دي. مثلا موږ سره ټکسټ یا متن موجود ده، دا یو ډول د ډیټا نمونه ده، یو ډول د ډیټا ده، یو ډول د معلوماتو ده. یا مثلا موږ سره نمبر موجود ده، د نمبر یو ډول د ډیټا ده، صحیح ده، د ډیټا یو ډول ده. همدغه شان مثلا د موږ سره عکس موجود ده، د عکس د ډیټا یو ډول ده، صحیح ده. یا مثلا د موږ سره ځینې سیمبولونه موجود دي، دا سیمبولونه د ډیټا یو ډول ده، صحیح ده، د معلوماتو یو ډول ده. نو داسې مختلف ډول معلومات یا ډیټا موږ لرو، صحیح ده. نو په جاوا سکرپټ کې موږ څه وایو چې جاوا سکرپټ کې کوم ډول ډیټا لرو. نو وبخئ مخکې له دې نه چې موږ د جاوا سکرپټ ډیټا ټایپ ته لاړ شو، په ډیټا ټایپ کې یو بله خبره هم دا ده چې دغه ډیټا نمونې چې دي دغه هغه څه ته وړاندې کیږي چې هغه په یو وریبل کې ذخیره کیږي. مثلا موږ یو وریبل لرو، په هغه وریبل کې یو ډیټا ذخیره کوو، صحیح ده. نو کوم ډول ډیټا ته په هغه وریبل کې ذخیره کوي، دلته اوس پکاریږي چې موږ کوم ډول ډیټا په دغه وریبل کې ذخیره کوو. موږ وریبل ویلې که نه چې وریبل د دې لپاره کارول کیږي چې په هغه کې موږ ډیټا خوندي کړو. خو کوم ډول ډیټا موږ په وریبل کې خوندي کولی سو، هغه اوس په جاوا سکرپټ کې وایو، صحیح ده. په جاوا سکرپټ کې عموم کې موږ دوه ډوله ډیټا ټایپ لرو. یو ډول چې دا پرایمیټیو ده او بل ډول چې دا نن پرایمیټیو ده. پرایمیټیو ډیټا ټایپ هغه ډیټا ټایپ ده چې هغه په عموم کې ډیر کارول کیږي او ساده یا لومړنی ډیټا ټایپ ده. دا ډیټا ټایپ چې ده دا کوم ډول ویلوګانې ارزښتونه ځان سره ساتي، هغه ویلوګانې ځان سره خوندي کوي، هغه ویلوګانې ځان سره په ذخیره کوي چې هغه سینګل وي، یعنی مولټیپل نه وي. زیاته ډیټا په دغه کې موږ نشو ذخیره کولی، صحیح ده. یا مختلف قسمه ډیټا موږ په همدغه ډیټا ټایپ کې موږ نشو ذخیره کولی، صحیح ده. په همدغه وریبلونو کې موږ نشو ذخیره کولی. دغه ډیټا ټایپ چې دا پرایمیټیو ډیټا ټایپ دا ځان سره مولټیپل یا زیات ډول ډیټا ځان سره نه قبلوي. بل دا ده چې دغه ډیټا ټایپ چې دا تغییر وړ نه دي، امیوټیبل دي، صحیح ده. یعنې دا موږ کله چې رن کوو، د رن په حالت کې دا موږ تغییر کولی نسو، صحیح ده. نو بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې دا سینګل نه مفهوم څه ده، امیوټیبل نه مفهوم څه ده. دا به په عملي کې تاسې په دې باندې پوه شئ، صحیح ده. اوس راځو وایو چې د پرایمیټیو ډیټا ټایپ کوم اقسام دي یا نمونې کومې دي. یو زموږ سره سټرینګ ده، صحیح ده، نمبر ده، بولین ده، نل ده، انډیفاینډ ده. اوس مثلا زه راځم دلته یو وریبل جوړوم، د ا په نامه باندې. که په دې ا کې زه ولیکم چې ویلکم، نو دغه ډیټا چې دا کوم ډول ډیټا سوله د موږ سره، دا د موږ سره سټرینګ ډیټا سوله. ولې؟ ځکه دا متن په شکل باندې ده، د ټکسټ په شکل باندې ده، صحیح ده. نو سټرینګ ډیټا چې ده هغه موږ په چی باندې پیژنو، هغه موږ په دې باندې پیژنو چې هغه په ډبل کوټیشن کې ایثار شي. نو عموم کې د سټرینګ چې ده دا په چی کې ذخیره کیږي، په ډبل کوټیشن کې یا په سنګل کوټیشن کې دا موږ ذخیره کوو، صحیح ده. یا مثلا زه یو بل وریبل اخلم د بي په نامه باندې، دې کې زه نمبر اچوم، صحیح ده، 23 یا 23.5، صحیح ده. هر ډول ډیټا نمبر چې ته دلته کې اچوي، دغه ته اوس موږ کوم ډول ډیټا وایو، دې ته اوس موږ نمبر ډیټا وایو، صحیح ده. یا زه یو وریبل جوړوم د سی په نامه باندې او دې کې نل اچوم، صحیح ده. نل چې ده دا په دې معنا چې په دغه کې ما خالی سپیس اچولی ده، خالی هغه مې ډیټا مې کې هیڅ ډیټا مې نه ده کې اچولی، صحیح ده، یعنې خالی ډیټا ده په دې کې. او مثلا زه یو بل وریبل جوړوم، په هغه کې د ډي په نامه ده، د ما سره په هغه کې زه بولین اچوم، صحیح ده، فالس لیکم او یا ټرو لیکم، هر یو چې تاسې لیکئ که نه، دا فالس یا ټرو، دا په عموم کې د یو او د صفر مفهوم هم افاده کوي. دې ته بولین ډیټا ټایپ وایي.
یا مثلا یو بل ډیټا ټایپ د ما سره د ای په نامه باندې ده او دا زه هیڅ انیشلایز کوم نه، صحیح ده، یوازې همدغه شان مې لیکلی ده. دا چې کله زه غواړم چې اکسس کړم نو دا بیا ما ته څه وایي، ما ته په شو کوي چې دا انډیفاینډ ده، یعنې دې ته اوسه پورې انیشلایز شوی نه ده، دا تر اوسه پورې دې ته اسایمنټ شوی نه ده، دې ته یو ویلو نه ده اساین شوی. نو دغه څو ډوله ډیټا ټایپونه د موږ سره موجود دي. خو یو خبره تاسو دلته یاد ولرئ چې په ځینو ژبو کې تاسو دلته سټرینګ ورسره لیکئ، صحیح ده، سټرینګ کې ورډ ورسره لیکئ، یا دلته انټیجر ورسره لیکئ، انټیجر یا فلوټ یا ډبل یا بل څه ورسره لیکئ، صحیح ده. نو په جاوا سکرپټ کې یا هغه ژبو کې چې هغه سکرپټینګ ژبې دي نو په هغه کې د دغه ټایپ لیکل ضرور نه دي چې ته ټایپ ولیکې، صحیح ده. دوی خپله دا ټایپ پیژني چې دا کوم ډول ډیټا د موږ سره دلته معرفي شوله. دا پرایمري ډیټا ټایپ و. اوس دوهم ډول چې ده هغه نن پرایمیټیو ډیټا ټایپ ده. نن پرایمیټیو ډیټا ټایپ چې دي هغه له یو نه زیات اقسام یا له یو نه زیاته ډیټا هغه ځان کې ذخیره کولی شي. یعنې د پرایمري نن پرایمیټیو ډیټا ټایپ هغه ډیټا ټایپونه دي چې هغه له یو نه زیاته ډیټا هم یو نه زیات قسمه ډیټا هم دوی ځان سره خوندي کولی شي. یو او دوهم په دې کې دا ده چې دا میوټیبل ده، تغییر وړ ده، صحیح ده. یعنې دا داسې نه ده چې دا نه تغییرېږي، دا د تغییر وړ ده د رن حالت کې. دې کې کوم اقسام راځي؟ دې کې مثلا آبجیکټ راځي یا ایرې راځي. فرض مثال زه دلته لیکم چې یو وریبل جوړوم د او بی جی په نامه باندې، صحیح ده، یا د فرسن په نامه باندې یو وریبل مې جوړ کړ او په دې وریبل کې زه ډیټا خوندي کوم، صحیح ده. نو دې کې یو پراپرټي ورته وایم چې نیم یې مساوي کله چې سره الي سره، صحیح ده، دا اوس سټرینګ ډیټا سوله. او مثلا زه یو بل کې ذخیره کوم ایج، صحیح ده، او په دې کې ورته وایم چې د ایج څومره که 23 دی که، دا اوس شی سوله، دا نمبر په دې کې داخله سوله. یعنې په یو وریبل کې د ابجیکټ په حیث چې دا وریبل معرفي کړی ده، په دغه یو وریبل کې موږ څو ډوله ډیټا په دې کې خوندي کړله، صحیح ده، چې هم سټرینګ په دې کې خوندي که او هم په دې کې چې خوندي که نمبر خوندي که. یا مثلا زه یو ایرې جوړوم، نو په دغه ایرې کې صحیح ده، دا اوس یو وریبل ما جوړ که، خو دغه وریبل مې د په من حیث د شي جوړ که، د ایرې جوړ که. دې ته اوس زه ډیټا اساین کوم، زه ورته وایم چې په دې کې د یو راشي، په دې کې د 24 راشي، په دې کې د 28 راشي، یا په دې کې د وغیره وغیره نوره ډیټا هم په دې کې خوندي کوو. یا زه ورته وایم چې دې کې د یو سټرینګ هم راشي، صحیح ده. نو تاسې اوس فکر وکئ په دې کې څو ډوله ډیټا په دې کې خوندي شوله، یعنې یو نه زیاته ډیټا خوندي شوله. په دې کې وګورئ یو ډول ډیټا خوندي شوې ده او په دغه کې بیا همغه شان نه ده، صحیح ده، بیخي زیات قسمه ډیټا خوندي شوی. اوس په دې کې زه داسې نشم کولی چې دلته ویلکم ټو افغانستان ولیکم، صحیح ده، ټو افغانستان، او په دغه ځای کې بیا زه کولی سم چې دلته یو بل ولیکم چې یو بل متن چې ورسره ولیکم، صحیح ده. خو په دغه ځای کې دا نشو معرفي کولی، یعنې د یو نه زیاته ډیټا په دې کې نسو خوندي کولی. خو په دې کې څنګه کولی شو ایرې کې دلته خوندي کولی سو. یا دلته زه نشم کولی چې دلته ولیکم چې دې کې ماته 23.5 ذخیره کړي وي، دې سره ماته 9 هم ذخیره که، دا نشم کولی، دا موږ ته غلطي راکوي. خو په ایرې کې دا کولی شم، صحیح ده، د یو نه زیاته ډیټا موږ دلته خوندي کړې ده. یعنې دا پرایمیټیو ډیټا ټایپونه وو او دا نن پرایمیټیو ډیټا ټایپونه وو، صحیح ده. تاسې په توپیر باندې پوه شولئ چې په دې کې سنګل ویلو ذخیره کیدلی شي، صحیح ده، او په دې کې ملټیپل ویلو ذخیره کیدلی شي. انشاءالله تر دې ځای به ستونزه نه وي. اوس راځو د میوټیبل او ام میوټیبل دا وایو. دغه ډیټا چې ده دا ام میوټیبل ده، صحیح ده، دا پورتنۍ ډیټا چې ده دا د موږ سره ام میوټیبل ده، یعنې په څه معنا چې دا د تغییر وړ نه ده، صحیح ده. ولې د تغییر وړ نه ده؟ اوس که زه راستم دلته ولیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ ما ته چې چاپ که ای چاپ که، صحیح ده. نو راځم دا سیو کوم او دا ریفریش کوم، نو دلته موږ ته ویلکم چاپ کیږي، صحیح ده. خو که زه راسم دلته دغه ځای کې ورته وایم چې د ای په
لومړی انډیکس کې په صفر انډیکس کې چې هر څه اچول شوي دي دا ماته له چی سره مساوي که یوازې له دې سره مساوي که چې 2 افغانستان. نو اوس زه ورته وایم چې ماته همغه ای چاپ کوي خو مې تر دلته چاپ لپاره ورته ویلي دي. صحیح ده. نو دلته راځم دغه ریفریش کومه. صحیح ده. موږ ته بیا هم همغه ویلکم ښکاري. دغه دویمه ډیټا چې ما تغییر کې راوړ دا ماته نه ښکاره کیږي. صحیح ده. نو اوس دا کار عین همدغه کار زه په ایرې کې اجرا کوم، دلته اجرا کوم. صحیح ده. نو دلته بیا همدغه کار اجرا کیږي. مثلا زه همغه د وریبل نوم لیکم. صحیح ده. او دلته ورته وایم چې په لومړی انډیکس کې چې موږ څه اچولي دي. صحیح ده. وبښئ لومړی به راسو دا به زه شو کړم چې په دې کې موږ ته اوس څه شی شو کوي. دغه ایرې نوم مې ورته ورکړه دا ماته شو کړه. صحیح ده. ښکاره یې کړه راته. نو زه راځم دا ریفریش کوم په دې کې 1 4 ا او کې اس کې دا موږ ته شو کوي. اوس که زه راسم دلته ورته وایم چې ایرې په 0 انډیکس کې چې یو ده دا ماته په چی باندې بدل کا، دا ماته په 55 باندې بدل کا. صحیح ده. دا کنټرول اس سیو کوم او د دې نه وروسته ورته وایم چې دا ریفریش کنو دا یو په چی باندې بدل سه په 55 باندې بدل سه. یعنی دغه میوټیبل ډیټا ټایپونه دي، یعنی دغه کې تغییر موږ راوړلی سو. صحیح ده. یا زه مثلا ورته وایم چې فرسن د فرسن ډاټ نیم ماته شو کا. پرسن ډاټ نیم چې ده د فرسن ډاټ نیم موږ ته علی ده. صحیح ده. که زه راسم دا شو کول وغواړم نو موږ ته علی ښکاره کیږي. صحیح ده. خو که زه په دغه ځای کې ورته وایم صحیح ده چې فرسن ډاټ نیم از ایکول ټو له څه شی احمد، نو دلته به اوس موږ ته احمد شو کیږي. صحیح ده. دا زه چې کله ریفریش کړم نو موږ ته چې شو کیږي احمد شو کیږي. نو په پورتنۍ کې دا کار نشي اجرا کېدلی په دغه کې، ځکه دا چې دا ام میوټیبل دی، دې کې تغییر نه راځي او په دې کې چې کېدلی سي تغییر راتللی سي په نن پرایمیټیو ډیټا ټایپ کې. نو خدای دې وکړي چې د نن پرایمیټیو ډیټا ټایپ په فرقونو باندې هم پوه شوي یئ او په مفهومونو باندې هم پوه شوي یئ. صحیح ده. اوس راځو یو بل درس چې په دې کې ده موږ د ټایپ مشخص کول وایو چې دا موږ سره کوم ډول ټایپ ده. دې لپاره موږ یو پراپرټي کارو. هغه پراپرټي چې په نامه باندې ده د ټایپ اف په نامه باندې ده. صحیح ده. نو زه راځم دلته زه ورته وایم چې ما ته د فرسن ټایپ معلوم که. صحیح ده. دلته یوازې لیکم چې ټایپ اف واتس فرسن. صحیح ده. د فرسن ټایپ ما ته معلوم که چې دا د فرسن ټایپ کوم ډول ډیټا ده. نو که زه دا ریفریش کړم دلته ما ته چې لیکي چې دا آبجیکټ ده د موږ سره. صحیح ده. یا که زه دلته ورته ولیکم چې دا ایرې کوم ډول ده را سره. صحیح ده. دا کنټرول ایس کم بیا راسم دغه ریفریش کم دا موږ ته وایي چې دا هم موږ سره آبجیکټ ده. دلته یو خبره تاسو باید په یاد ولرئ چې په جاواسکریپټ کې هر څه آبجیکټ کېدلی سي. که هغه ایرې ده باید د موږ سره آبجیکټ واوسي، که هغه ډیټ ده باید د موږ سره آبجیکټ واوسي، که هغه میت ده باید د موږ سره آبجیکټ واوسي. یعنې ډېر کم شیان دي چې هغه د موږ سره آبجیکټ نه دي، نور ډېر اکثریت شیان د موږ سره چې دي آبجیکټ دي. نو ځکه دلته موږ ته ایرې ته هم آبجیکټ لیکي. صحیح ده. یا مثلا زه ورته وایم چې دغه ډي چې ده ډي دا ماته شو که چې دا کوم ډول ټایپ ده. دا خو بولیان ده که نه. نو زه راځم دغه ریفریش کوم. صحیح ده. نو دا موږ ته لیکي چې دا کوم یو ده دا بولیان ډیټا ټایپ ده. یا مثلا زه دا ای ورته ښیم چې د ای موږ ته شو که چې ای د موږ سره کوم ډول ډیټا ټایپ ده. صحیح ده. دا راځم دا شو کوم نو موږ ته وایي چې دا انډیفاینډ ده. صحیح ده. یا مثلا زه ورته وایم چې دا سی د موږ سره ښکاره که سی دغه یو چې دا د موږ سره کوم ډول ډیټا ټایپ ده. صحیح ده. نو دا د موږ سره چې ده دا د موږ سره نل دا نل هم آبجیکټ کېدلی سي. وبښئ دا نل هم چې ده دا آبجیکټ کېدلی سي. او یا زه ورته وایم چې دا د بي د موږ سره شو که چې بي کوم ډول ډیټا ټایپ ده دا نمبر ده د موږ سره. صحیح ده. یا مثلا زه ورته وایم چې ای د موږ سره شو که چې ای کوم ډول ډیټا ټایپ ده. نو دا د موږ سره بیا کوم ډول ډیټا ټایپ ده بیا د موږ سره سټرینګ ډیټا ټایپ. صحیح ده.
نو خدای دې وکړي چې تاسې پوه شوي یئ دا نن ورځې درس د ډیټا ټایپ په اړه باندې و